In the name of Almighty Allah, gracious, compassionate. I would like to greet you all with Islamic greeting. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. امیر محمد صابر یم د سل کله طرفه ټولو لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم په دې هیله چې ژوند به مو د خوښیو د خوشحالیو ډک اوسي. نن موږ د یو بلې ویډیو سره د سمپل پاست ټینس سره ستاسو په چوپړ کې یو. په دې بحث کوو چې سمپل پاست ټینس په کومو ځایو کې موږ تاسو استعمالولی شو، څنګه استعمالولی شو. نو راځو د سمپل پاست ټینس استعمال ته چې موږ وایو. Simple past tense shows an action which is completed in the past at a definite time. هغه کارونه چې موږ په تیر وخت کې په یو معلوم او معین وخت کې کړي وي د هغې لپاره موږ simple past tense استعمالو. There is usually an adverb of time in the sentence. په دغه ټینس کې ډیری وخت په جمله کې adverb of time استعمالیږي ځکه چې وخت معین او معلوم وي. نو د هغې دپاره ډیری وخت موږ تاسو په سنټنس کې adverb of time استعمالو. دغه یو څو مثالونه د adverb of time کیدلی شي چې موږ وایو چې yesterday. I went to bazaar yesterday. پرون زه بازار ته تللم. نو yesterday is a known time. Yesterday is a specified or specific time, definite time. مونږ وایو چې yesterday, the day before yesterday, پرون بله ورځ, 2 days ago, 2 ورځې مخکې, last week, last month, last year, last summer, last winter, last spring, last semester, or a few days ago. Or we can use specific year in 2001, in 2006, in 2020. دغه زموږ سره دغه adverb of time ډیری وخت موږ تاسو په جمله کې استعمالو. د دغه نه موږ ته هغه معلومه معین وخت معلومیږي. زموږ چینل سبسکرایب کړئ، بیل آیکن پریس کړئ تر څو زموږ د راتلونکو ویډیوګانو څخه باخبر اوسئ. بل استعمال د دغه ټینس دا دی چې it means simple past tense expresses past habits. simple past tense موږ تاسو سره هغه مخکینی تیر عادات ښیي which are no longer exist چې نور هغه شتون نه لري. په تیر وخت کې د یو کار کوو هغه دی بار بار کوو یا دی هغه عادتاً کوو. نو د هغې لپاره هم موږ تاسو simple past tense استعمالولی شو. دغه د simple past tense هغه د استعمال دقیق ځایونه دي چې په دغه ځایونو کې تاسو simple past tense استعمالولی شئ. موږ د هر ټینس د استعمال سره سره د هغې سټرکچر او ساختار باندې هم بحث کوو. نو دغه سټرکچر چې موږ تاسو په دغه سمپل پاست ټینس کې جمله څنګه جوړولی شو، څنګه د هغه خپل ساختار او سټرکچر سره مقایسه کوو تر څو موږ په دې باندې پوه شو چې په کوم ځای کې خو موږ اشتباه یا مسټیک نه کوو. د هغې لپاره موږ راځو دغه سټرکچرو ته چې موږ په سمپل پاست ټینس کې د دغه مختلفو سټرکچرونه کار اخلو. لومړی مین سټرکچر یا د پازیټیو جملې لپاره په سمپل پاست ټینس کې سټرکچر موږ سره دا دی چې سبجیکټ استعمالو او سبجیکټ باندې تاسو پوه یاست چې I, we, you, they, he, she, it, علي، لیلا او محمود او یا داسې مختلف اشخاص. د دغه سبجیکټ سره موږ د ورب دوهم فارم استعمالو او بیا وسه ریسټ اف د سنټنس استعمالو، remaining sentence یا complement یا predicate استعمال. د ورب دوهم فارم باید تاسو ته یاد. د لومړي فارم دپاره، د دوهم فارم دپاره او دریم فارم دپاره 15 مختلف سیشن مونږ په دغه وکیبلري باندې کړي دي. تاسو کولی شئ چې د هغې نه ډېر په اسانۍ باندې دغه وربس زده. د هر یو سبجیکټ سره دې کې ښه خبره دا ده چې خطا کېږي زیات محصلین په دې وجه نه. په سمپل پریزنټ ټینس کې بیا زیات محصلین اشتباه کوي چې د چا سره اس استعمال کړي، د چا سره ای اس استعمال کړي، کله استعمال کړي کله استعمال نه کړي. بیا جمله چې پوښتنه جوړوي په ډو او په ډز باندې، چا سره ډز استعمالوي، چا سره ډو استعمالوي. نو په دې ټینس کې بیا دغه ستونزه نشته. د هر سبجیکټ سره د ورب دوهم فارم استعمالېږي او بیا باقی جمله استعمالېږي. په پوښتنې کولو کې کله چې موږ تاسو پوښتنه کوو، سوال کوو، نو بیا موږ ډیډ استعمالو. دغه ډیډ موږ سره هیلپینګ ورب دی. څنګه چې موږ سره په سمپل پریزنټ ټینس کې ډو او ډز د موږ استفاده کوو، نو دلته موږ سره د هر سبجیکټ سره د I, we, you, they, he, she, it, singular, plural هر چا سره موږ ډیډ استعمالو او ډیډ د جملې شروع یا سر ته استعمالېږي. بیا هماغه سبجیکټ استعمالېږي
I, we, you, they, he, she, it, Ahmad او محمود او so on. او بیا دلته دغه یو نقطه ده چې کله مونږه پوښتنه کوو نو د ورب لومړی فارم به استعمالو. لومړی فارم هغه دی چې لکه go, watch, study, remember, call, invite. مقصد دا دی چې ورب سره به نه ایسی نه به ایسی نه به آی ایسی نه به ورب آی انجی او نه به د ورب دوهم فارمي. د ورب لومړی فارم به استعمالي او بیا ریسټ اف د سنټنس باقي جمله او په اخر کې سوالیه یا کوېسچن مارک استعمال. د دغه پوښتنې د ځواب لپاره مونږه پازیټیو انسر یس پلس پروناون او پلس ډیډ دی او د منفي لپاره مونږ سره نو plus pronoun plus did not. For example, I say I went to bazaar yesterday. پوښتنه دې نه مونږ جوړو did I go to bazaar yesterday. آیا پرون بازار ته تللی یم؟ ځواب چې دی yes I did. که نه یې متللی no I did not. نو په دې ټینس کې چې مونږ تاسو کله سوالیه او پوښتنه جوړو نو did plus subject plus first form of the verb plus rest of the sentence. د ځواب لپاره مثبت ځواب لپاره مونږ استعمالو yes plus pronoun plus did. د منفي ځواب لپاره موږ استعمالو no plus pronoun plus did not. For example, I say I went to bazaar yesterday. د دې نه چې موږ تاسو سوالیه جوړو پوښتنه جوړو did I go. Did I go? Go is the first form of the verb. Did I go to bazaar yesterday? کتللی یم نو زه وایم چې yes I did. که نه یم تللی no I did not. My brother called me yesterday. زما ورور ما ته پرون زنګ وهلی و. زه دې نه پوښتنه جوړم نو did my brother یا did he call me yesterday. آیا ما ته یې پرون زنګ وهلی که وهلی نو yes he did. که نه یې وهلی no he did not. دغه موږ سره د منفي ځواب او د مثبت ځواب د ورکولو سټرکچر او ساختار. موږ منفي جمله استعمالو چې ما یو کار یا تا یو کار یا بل چا یو کار نه وي کړی. subject plus did not. موږ په کنورسیشن کې بیا استعمالو didn't. I didn't go. I didn't watch. I didn't call. The subject استعمالو به did یا did not استعمالو plus first form of the verb. دلته دغه یو خبر په ذهن کې یاد وساتئ که په منفي کې او په سوالیه کې بیا موږ سره د ورب لومړی فارم استعمالیږي. که هغه پوښتنه مو yes no کوېسچن وي او که هغه پوښتنه مو WH کوېسچن وي چې کله موږ تاسو سره did استعمال شي د ورب لومړی فارم باید موږ استعمال کړو. نو subject plus did not plus first form of the verb or rest of the sentence. I did not, you did not, we did not. I did not eat in bazaar, you did not eat in bazaar. Ahmad did not eat in bazaar. ډیر آسان ټینس په دې ده چې د هغه کنفیوژن نه چې تاسو په سمپل پریزنټ ټینس کې لرئ د هغې نه خلاص استئ چې چا سره موږ ډز استعمالو چا سره موږ ډو استعمالو. او د WH کوېسچن لپاره موږ سره WH راځي. تاسو اوس په دې باندې بلد یاست چې WH کې موږ سره when دی, what دی, where دی, how دی, how long دی, how much دی, why دی and so on. دغه موږ سره WH کوېسچن دی. د هغې سره موږ بیا ډیډ استعمالو. اما هغه سټرکچر چې کوم د موږ د پوښتنې یس نو کوېسچن لپاره استعمالو اما هغه سټرکچر دلته هم استعمالیږي خو مخې ته تې what, where, when, why, how long, how much, how many استعمالیږي. نو موږ سره بیا WH استعمالیږي پلس ډیډ پلس سبجیکټ پلس فرست فارم اف د ورب ریسټ اف د سنټنس او په اخره کې کوېسچن مارک استعمالیږي او د دې ځواب بیا مونږه ځکه چې دا WH یا انفارمیشن کوېسچن دی نو بیا مونږه یس او نو نه وایو بیا مونږه کمپلیټ ځواب یا کمپلیټ معلومات. نو مونږ سره د سمپل پاست ټینس دغه سټرکچر دی هم د مثبت لپاره هم د سوالیې لپاره هم مثبت او منفي ځواب ورکولو لپاره هم د منفي جملې جوړولو لپاره او هم د WH کوېسچن د جوړولو لپاره دغه مونږ سره سټرکچر دی. او دلته به موږ سره دغه د استعمال ځایونه دي د سمپل پاست ټینس. ما تاسو ته ویل چې آسان په دې دی چې دې کې دغه ډېر کنفیوژن نشته. دلته موږ سره صرف دا ده چې د ورب دوهم فارم استعمالیږي. دا یو څو مثالونه تاسو ته ما لیکلي چې یوه خبره باید یاد وساتئ چې کله موږ تاسو د فرست فارم نه سیکنډ فارم جوړو نو موږ سره اصول دا دي چې کله موږ سره کانسوننټ وي او پلس وای وي دغه چې کله ورسره بیا مونږ ای ډي اضافه کوو ځکه چې دوهم فارم ته استعمالو کم ورب کې ریګولر ورب کې او ایرریګولر ورب خو مونږ تاسو سره داسې خاص اصول قواعد و ضوابط نه لري. نو چې کله مونږ دغه ای ډي ورسره یو ځای کوو دغه وای آی ته چینج کېږي وای آی ته چینج کېږي او ای ډي ورسره اضافه کېږي. سټډي سټډیډ کرای. خو کله چې د دغه وای نه مخکې واول راشي چې راشي
واول د وای نه مخکې واول راشي او ای ډي ورسره ته اضافه کوي نو دغه وای آی ته نه چینج کیږي. پلی پلیډ، پلی پلیډ، سټی سټیډ. او د نورو اکثریتو سره ریګولر ورب سره مونږه ډي یا ای ډي په اخر کې یو ځای کوو. واچ واچډ، واچ واچډ، واشډ، کال کالډ، کلین کلینډ. او د دغه وکیبلري خاص کر د فرست فارم، سیکنډ فارم او تھرډ فارم د زده کړې لپاره مونږ یو 15 جدا ویډیوز جوړې کړي دي. هغه تاسو تعقیب کولی شئ ترڅو دغه د اولني، دوهم او دریم فارم د زده کړې هغه ستونزه تاسو حل شوي اوسي. اوس به راشو د دغه ټینس د استعمال لپاره مختلفو مثالونو جوړولو ته. نو زه دغه اگزامپلز لیکم. زه وایم چې علي came to our hujra when yesterday. مونږ تاسو د سمپل پاست ټینس هغه لومړی استعمال کې دا وویل چې دا ټینس مونږ د هغه کار لپاره، د هغه اکټیویټي او اکشن لپاره استعمالو چې هغه تکمیل شوی په معین او معلوم وخت کې. نو علي کیم، کم کیم، کیم د ورب دوهم فارم دی. علي کیم وین یسټرډے، کله پرون. چیرته راغلی و؟ زموږ حجرې ته راغلی و پرون. نو دغه او موږ دا ویل چې موږ په دې ټینس کې ډېری وخت په جمله کې ایډورب اف ټایم استعمالو. زموږ چینل سبسکرایب کړئ، بیل آیکن پریس کړئ ترڅو زموږ د راتلونکو ویډیوګانو څخه باخبر اوسئ. I completed present tenses last week. I completed present tenses last week. Present کې مونږه simple present tense، present continuous tense، present perfect tense او present perfect continuous tense دغه مونږه تکمیل کړی دي او کله 13 هفته کې. نو last week is a known time، specified time، دغه معلوم وخت دی. نو مونږه دغه ویل چې وخت به مشخص وي او ډېری وخت مونږ د جملې اخر ته یا په جمله کې مونږه ایډورب اف ټایم استعمالو. یا وی سي سلګی باران got first position in concours in 1400. سلګی باران لومړی پوزیشن حاصل کله په 1400 کال کې. په دغه کال کې هغې لومړی پوزیشن لاسته راوړه. سو دس ایکشن is completed، دغه کار تکمیل شوی دی. هغې دغه لومړی مقام حاصل کړی دی په څه کې؟ په کانکور کې او کله په 1400 چې کوم تعلیمي کال و. نیکسٹ وی سے کامران and his brother invited their relatives last year. کامران او د هغه ورور خپل خپلوان را بللی و کله په 13 کال کې. په 13 کال کې. نو دغه ټینس ډېر زیات آسان دی، ګران نه دی، سخت نه دی. تاسو ډېر په اسانۍ باندې جملې ته جوړولی شئ. خطا اشتباه او مسټیک نه کوئ. خو کله چې تاسو ته د ورب دوهم فارم یاد وي او دغه سټرکچر مطابق تاسو وړاندې لاړ شئ. کله چې مونږ دوهم سټرکچر ته راشو چې مونږ پوښتنه څنګه جوړو، په دې کې که زه پوښتنه جوړوم علي کیم ټو اور حجره یسټرډے، نو دینه پوښتنه چې مونږ جوړو د جملې سر ته مونږ څه استعمالو؟ ډیډ علي کیم په ځای مونږ څه استعمالو؟ کم. ډیډ علي کم ټو اور حجره یسټرډے. که هغه راغلی وي نو مونږ وایو چې یس هی ډیډ، که نه راغلی نو
he did not. No, he did not. نو د سوالی لپاره موږ سره صرف did استعمالېږي د جملې شروع ته. I completed present tenses last week. دنه چې کله موږ تاسو پوښتنه جوړو نو موږ صرف د جملې سره ته چې استعمالو did. Did I completed په ځای به چې راځي did I complete دغه په اخره کې چې ed یا ډیو سره استعمال شوی دغه ډیو سره نه استعمالېږي یا ed ورکو سره اضافه شوی هغه سره نه استعمالېږي د ورب لومړی فارم استعمالېږي. Did I complete present tenses last week او په اخره کې د سوالی نشان به استعمالو. که دغه کار شوی نو موږ وایو چې yes I did که نه no I did not یا no I didn't. سلګی باران got first position in Concours in 1400. که حاصل پوښتنه موږ دا کو did د دې په ځای باندې بیا موږ pronoun استعمالو did she get first position in Concours? Yes she did که نه no she did not. Kamran and his brother invited their relatives last year. پوښتنه د دې نه جوړو سوال ته جوړو نو موږ ته صرف did د جملې سر ته راولو. did Kamran and his brother د دې په ځای باندې موږ تاسو pronoun هم استعمالولی شو did they. invited په ځای باندې موږ استعمالو invite بیا موږ استعمالو invite. نو دا کوم ډي یا ای ډي چې سره اضافه شوی هغه موږ نه استعمالو د ورب لومړی فارم استعمالو. Did Kamran and his brother invite their relatives last year? کوي yes they did که نه no they did not. I hope there is no problem in this tense. زه په دې مطمئن یم چې تاسو په دې ټینس کې په سوالیه او په مثبت جمله جوړولو کې ستونزه نه لرئ. انشاءالله آسان دی. موږ تاسو د سمپل پاست ټینس لومړی استعمال کې دا ویل چې هغه کارونه چې هغه په یو معین وخت کې تکمیل شوي هغې دپاره موږ تاسو سمپل پاست ټینس استعمالو. دوهم مو دا ویل چې هغه کارونه چې په تیر وخت کې یو چا عادتاً کول هغې دپاره هم موږ تاسو سمپل پاست ټینس استعمالو. زه درته په مثال کې واضح کوم. زه دا وایم چې لیلا studied at the library every day. لیلا به هر ورځ په لایبرري کې مطالعه کوله. This was her habit. Studied دا د هغې یو عادت و. چېرته به یې کوله؟ لایبرري کې به یې مطالعه کوله. This was what? Her habit in the past. The second one, Sabur usually sat at the last row in the class in previous semester. Sabur ba عموماً په صنف کې په اخرني قطار کې کېناسته. When? In previous semester. کله؟ په تیر سمستر کې. بل سټرکچر موږ تاسو د منفي جملې د جوړولو لپاره لرو. نو موږ وایو چې زه وایم چې Sohail did not eat with us last night. سهیل زموږ سره پرون شپه ډوډۍ ونه خوړه. نو دلته چې کله موږ تاسو did not استعمال کو د ورب لومړی فارم استعمالو او دا آسان ټینس په دې باندې دی چې صرف دغه لومړي فارم ته فکر کوي. نور موږ د آی وی یو دی هی شیټ هر چا سره موږ تاسو did not استعمالو او جمع د ورب لومړی فارم. یا موږ داسې وایو چې کلیم did not pick up my phone. Kaleem did not pick up my phone yesterday morning. Kaleem پرون سهار زما موبایل اوکې نه کړ.
نو دغه کار نه دی کړی، دغه ټلیفون نه دی اوکې کړی. نو دغه لپاره موږ تاسو منفي did not plus base form of the verb or rest of the sentence. My phone yesterday morning دې ته موږ rest of the sentence وایو. دا کلیم subject شو، did not helping verb دی او pick up is a first form of the verb. In my phone yesterday morning this is rest of the sentence. دغه موږ تاسو سره د منفي جملې د جوړولو سټرکچر دی. اوس د WH لپاره موږ تاسو سټرکچر او ساختار لرو چې زه پکې جملې جوړوم. زه دا وایم چې Ali watched an English movie yesterday. علي پرون یو انګلیسي فلم وکړ. د دې لپاره که موږ تاسو په WH کوېسچن باندې پوښتنه کوو نو موږ یو جمله دا ویلی شو چې What did Ali watch yesterday? په آخره کې کوېسچن مارک. What did Ali watch yesterday? نو موږ دا ویلو چې WH plus helping verb یا did plus subject plus first form of the verb or rest of the sentence یا adverb of time. What did Ali watch yesterday? نو دې جملې مطابق موږ جواب ورکولی شو چې he watched an English movie یا in English movie. موږ د دې لپاره بله WH question جوړولی شو چې موږ وایو چې when did Ali watch a movie یا a film? A movie. When did Ali watch a movie? نو جواب موږ سره شته چې he watched a movie yesterday. کله کتلو yesterday. نو when موږ د څه لپاره استعمالو بیا د time لپاره yesterday. Who watched a film or a movie? Who watched a movie yesterday? جواب موږ سشتا Ali did یا Ali watched a movie yesterday. دغه چې کله موږ تاسو سره who as a subject راشي as a فاعل راشي نو بیا موږ سره سټرکچر چې دا به چینج کیږي. بیا موږ who plus second form of the verb استعمالو. ان شاء الله چې کله موږ بیا د who as a subject او as an object خبره کوو الته بیا موږ وایو دغه کې بیا د سټرکچر یو څه فرق لري. Who watched a movie yesterday? Ali did. دغه موږ تاسو سره د WH کوېسچن لپاره د پوښتنو جوړولو هغه طریقه ده او دغه سټرکچر. موږ تاسو به شماره جملې جوړولی شو خو انشاءالله زه په دې پوهیږم چې یوه جمله باندې تاسو پوهه شئ نورې جملې تاسو جوړولی شئ. دې کې ستونزه نشته. د نن لپاره دا بسنه کوي که کومه پوښتنه غوښتنه نیوکه پیشنهاد او وړاندیز لرئ په کمنټ کې ولیکئ. د یو ښه ادباد او پرمختللي افغانستان په هیله تر بیا ښه وخت ولرئ ښې چارې ولرئ. الله مو مل شه. زموږ چینل سبسکرایب کړئ، بیل آیکن پریس کړئ تر څو زموږ د راتلونکو ویډیوګانو څخه باخبر اوسئ.